अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखके द ख़त्म नबूवत आगा दुरूस आगा सिलसिला रवाना वा। नननी दर्स के द कादियानी द मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी द چې کومې دعوې کړې وې په کم وخت کې د هغې ذکر به کېږي. اول نمبر دعوه د په 1880 کې د ملهم من الله کړې وه چې زه د الله د طرف نه ملهم یم وي چې ما ته الهام کېږي. دویمه دعوه د بیا په 1882 کې د مجدد کړې وه چې زه د الله د طرف مجدد یم، نعوذ بالله. او دریمه دعوه په 1891 کې د مسیح موعود کړې وه د عیسی علیه السلام په ځای باندې. او څلورمه دعوه د په 1988 کې په 1988 کې د ذلی او د بروزی د نبوت دعوی کړو. ذلی او بروزی مخکې موږ تعریفات درسونو کې ذکر کړو. او بیا په 1901 کې مستقل د شریعت د پیغمبرۍ د ظالم بیا دعوه وکړه. د دې نه بعد د عجیب او غریب قسم هغه دعوی کړي دي. د دې نه بعد د بیت الله، یعنی تاسو چې د بیت الله څنګه دعوه دی وی چې الله تعالی ما ته الهام کړ چې زما نوم بیت الله دی، هسې پته ور دلیل به یو حواله ورکو، بلا حوالې دي اربغین او دغه شان روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحه نمبر 245 کې شته. د دې ارې حوالې د ارې صفحې د ار کتاب موږ ذموار یو، زموږ اکابرو ذمواري اخیستې ده. که چا یوه غلطه هغه حواله ثابته که بالکل بیا موږ جرمدار یو. او په 1882 کې د بیا د مجدد کېدو هغه دعوه وکړه. یعنې مخکې ذکر هم شوه، خو چې کله دا 14مه صدي شروع کېدله او 14مه په آخره کې دی وی چې الله تعالی ما ته ظهور وکړو چې ته د دې نوې صدۍ مجدد، نعوذ بالله. دا هم روحاني خزین جلد نمبر 13 صفحه نمبر 201 کې دا شته. او بل 1882 کې د مامور هغه دعوی کړی وه چې زه د الله د طرف نه مامور را لېږلی شویم، نعوذ بالله، چې زه به خلکو ته حکم کوم. کتاب البریه، روحانی خزائن، دا ټول صفحات به دې باندې موجود دي. بیا د مریم بیبي، د اما جان، د نبی علیه السلام د بیبیانو د چې کومې غټې ګستاخۍ کړې، تر دې د پیغمبر علیه السلام د صحابو، او تر دې چې الله تعالی پورې رسېدلی دی، هغه به بیا ذکر شي. اوس که یو کس دا سوال وکړي چې دا خبرې خو ډېرې خطرناکې دي، نو دا علما په دې وجه لګیا دي چې دا سبا بېګا د ختم نبوت کم محنتونه کوي، نو دې ظالم الله تعالی هم نه دی معاف کړی. نو دا بعضې خبرې علما د مجبورۍ د وجې ښکاره وکړي چې عوامو ته پته ولګي چې دا ظالم تر کوم حد پورې تللی دی. نو دا د دعوې کړی دا